قرآن تا خوشحالی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی رازا راش قرآن تا خوشحالی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی دسلو سره نزدیک کړه د الله عظیم کتابه ښکار استا د مینې قربانۍ دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی عمل په قرآن کړه مسلمان په دنیا کې عمل په قرآن کړه مسلمان په دنیا کې دوران باغچې می تازه گئی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی رازا راش قرآن تا خوشحالی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی نمایشگاه قرآنی با مدت 7 روز که از روز چهارشنبه شروع شد به نام نخستین نمایشگاه ملی قرآن کریم است. فعلا در سطح افغانستان اولین نمایشگاه قرآنی است برگزار شده است. آشنایی با قرآن، آشنایی با دین، آشنایی با مراسم اسلامی داشته باشند. واقعا شدیداً یکی از نیازهای مبرم جامعه است که همچون نمایشگاه قرآنی برگزار شود، هر چیز زیادتر و پرشکوه‌تر برقرار شود برای مردم و برای ملت مردم واقعا بسیار مؤثر واقع خواهد شد. ما می‌بینیم که توجه جوانان به قرآن کریم و توجه مردم خیلی بیشتر جلب شده و خیلی از این محافل از قرآن از این نمایشگاه ها استقبال شده. این نمایشگاه که برگزار شده نمایشگاه است که بسیار قرآنی، بسیار مردم ها براشون خوب است، معلومات بیشتر میشه، اینجا که میان معلومات بیشتر میگیرن و مثالش از ما قرآن کریم است، قرآن کریم الهدی که قرآن کریم قلمی است برای کسایی که مثلا یاد ندارن، گزینه‌ای دارن که براشون یاد بدیم و کسایی هست که ان شاء الله ما براشون قرآن کریم دادیم و نتیجه‌اش هم دیدیم، آمده از ما تشکری کردن. پیام ما به هموطنان ما این است که همیشه با قرآن باشن، با دین باشن، با اخلاص باشن و چیزی را که میخواستن باید امر انجام بدن. قرآن زمون دپاره د صراط مستقیم وگران طریقې دا زندگی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی من غواړو په دنیا باندې قرآن قانون د قرآن من غواړو په دنیا باندې قانون د قرآن زنجیر د غلامۍ زنجیر د غلامینا آزادۍ دی کی دی زنجیر د غلامینا آزادۍ دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی ورازا راش قرآن تا زهرازا راش قرآن تا خوشحالی دی کی دی د دواړو جهانونو کامیابی دی کی دی